چې کم سړی زوی بالغ شو د ول نکاح ونه کړل او داغه نه زنا وشو دا پلار مستدی ګناه کې شریک دی دا نکاح هم د دې بچی حق دی د پښتنو کې د پیسو شوق شته د پیسو د ساتنې شته خو د بچی د تربیت په باره کې د کې انتهایی غفلت دی او بیا یو د بچو په حقوق کې یو حق دام دی چې کله دا بلوغ ته ورسیږي په دینی او اسلامی خلکو کې هغې لره نکاح کول نکاح چې دا د بچی حق دی په پلار باندې او د مشکات کتاب النکاح کې صحیح شته دی چې کم سړی زوی بالغ شو د ول نکاح ونه کړل او داغه نه زنا وشو نو دا پلار مستدی ګناه کې شریک دی دا نکاح هم د دې بچی حق دی څنګه چې داغه تعلیم او داغه تربیت او داغه جسمانی حقوق ساتي نو دام د مور او پلار ذمہواری ده چې په یو پاکو خلکو کې دیندار خلکو کې پاک دامنو خلکو کې داغه د پاره د خیر رشته وګوري نو الله رب العالمین زمنګ د کشران او د ماشومان دیندار او تقوادار کی زمنګ استادو د مسلمانانو کې چې څومره په د ماشومانو کې غفلت دی کاغه په ار لیول باندې دی الله رب العالمین زمنګ استادو نه ختم کی او څنګه چې موږ د خپل پیسو د خپل پسلونو او د خپل ساروپ ساتنه کوو دا غینه زیات الله ردی بچو لازم کړی دی چې موږ تاسو د بچو تربیت سیوو او دی وجه نه موږ د مدرسه چلو یا د سکول کیو نو دا د خپل ملګرو ته وایو که یو سړی د چا سره 50 کروڑ روپۍ کې خودلی او بل خو یو تزویه والکو نو قسم په الله چې د 500 کروڑ د یو زوی اهمیت سیوا دی د دې ماشوم تربیت او دغه اخلاق دغه اعمال دغه صلاحیت دا ډېر لوی ذمہواری ده په نسبت د 500 کروڑ روپو نو دې پښتنو کې د پیسو شوق شته د پیسو د ساتنې شته خو د بچی د تربیت په باره کې د کې انتهایی غفلت دی من کې دی نورو کې دی خدا زمونږ استادو ذمہواری ده دا د الله په نعمتونو کې یو عظیم نعمت دی په کاردار چې کوم سړی له الله رب العالمین اولاد ورکوي چې داغه ایمانی تربیت او داغه جسمانی تربیت او داغه اخلاقی تربیت چې هغه طرف ته دی جوړي او دام یو خطر قضا کته تربیت نه وزګار سعودي کې مزدوري کې بل ځای مزدوري لذي یا چرته نوکری دکانداري نو دا خپل بچي هغه چاته والکه چې هغه ول سي تربیت وکي د غمونو مصیبتونو ټینشنونو د الله موږ تاسو وساتي او الله رب العالمین دې زموږ استادو د ملک دا د توحید په بنیاد باندې مستحکم کی او زمنګ د بچی د الله د گمراهی نه د بيدینۍ نه د بد اخلاقۍ نه د الله رب العالمین دا وساتي الله زمنګ استاد ناراضي شي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب